कमर रईस स्तासो कमर से बकवाड़म कमर से रईस او د اباسین پښتو اکیډمۍ د ډېرو محترمو ښاغلو ملګرو او د دې اباسین اکیډمۍ پښتو اکیډمۍ اوسني چیرمن پیر سید نادر شاه صاحب تاسو ټولو ته مننه وایم قرباني درته وایم او دعا کوم چې الله دې تاسو ټول ژوندي سلامت لري چې موږ له مو درناوی راکړو او دا خصوصي غونډه زموږ په درناوي کې را جوړه کړه د زموږ ملګرو رئیس ګډون ډاکټر خټک صاحب او د لرې لرې ځایونو نه دا کلي چې دی موږ ولیدل دا ټول لرې لرې دي او تاسو خپل مصروفیات او ورسې ورخواته کړو راغلی دلته په دې ګرمۍ کې موږ له مو عزت او درناوی وکړو ډېره ډېره مننه دا ښاد آباد خوشحاله لرم زه د اباسین پښتو اکیډمۍ د دې رقمنې ناستې او دستورې په وسیله او زمونږ د کشر شیرازي صاحب او صحافي دی سوشل میډیا اکټیویسټ دی هغه د دې ویډیو په ذریعه باندې د هغه ټولو خلکو کشرانو ډېر کشرانو او ډېر همزولي چې هغې زموږ د درناوي دپاره د پیر صاحب نادر شاه ځای کې موږ وو او هغې راغلل خپل کارونه یې کړو موږ ته د مشر لپاره او موږ ته درناوی راکړو مینه یې راکړه د هغې د دغې پښتنې مینې بدل نشي کېدی او بیا په خصوصیت سره موږ چې د کومو پېژنو شخصیتونو ځای ته لاړو لکه هغه موږ محترم عابد خان باباجان او سید الله خان کوزې باندې او ننګیاله ټیپو شمس او د بټلې شمس بټلې او دغه شان بیا په تېره ډېر زیات خوږ او ډېر سپېڅلي شخصیت استاد جاوید خان چې هغې پرون مونږ به تلو خو هغه مینه دونه زوروره شوه چې مونږ یې ویګاره هغه مېلمانه وو او ناجوړه اوس هم ناجوړه دی خو په هغه ناجوړه وجود هغه مونږ سره او مونږ ته مینه راکړه الله دې راته ژوندی او سلامت لري نو د دې ټولو ته مننه یم کوو او دې دعا ده چې الله تعالی دې دا ټول راته ژوندي او سلامت لري خصوصا زمونږ دغه عابد بابوجان بیمار دی الله دې دې په خپلو قدرتونو روغ اللهم امین او شفا کامله دې ورکړي اوږد ژوند له خوشحالۍ ولري بس دا دي او هغه خبر سره ژوندی شوی موږ ورته بس غزل لیکلی دی په دین روان یم د مولا سره مې جوړه نه ده په دین روان یم د مولا سره مې جوړه نه ده مشال په لاس یم د بلا سره مې جوړه نه ده په دین روان یم د مولا سره مې جوړه نه ده مشال په لاس یم د بلا سره مې جوړه نه ده او وایم سپرلی دي وي خندا دي وي وږمې د ګلو وایم سپرلی دي وي خندا دي وي وږمې د ګلو د دې ژړا او واویلا سره مې جوړه نه ده وایم سپرلی دي وي خندا دي وي وږمې د ګلو د دې ژړا او واویلا سره مې جوړه نه ده او حسن ساده دی زما زړه وړي ای د کلي پري حسن ساده دی زما زړه وړي ای د کلي پري د دغه ښار د دې ښکلا سره مې جوړه نه ده شعر دی چې
تند د مینې دشت د هجر د فراق سولاړه ها تند د مینې دشت د هجر د فراق سولاړه ژوند د داستا د کربلا سره مې جوړ نه ده مننه جی ډېره مننه تند د مینې دشت د هجر د فراق سولاړه ژوند د داستا د کربلا سره مې جوړه نه ده او د وخت جبر چې راګیر کړمه د غنه شپول کې فیصل د وخت جبر چې راګیر کړمه د غنه شپول کې ځان به وباسم د کلا سره مې جوړه نه ده د وخت جبر چې راګیر کړمه د غنه شپول کې ځان به وباسم د کلا سره مې جوړه نه ده او نور په پټکو په دستارونو باندې نه غولېږم ها نور په پټکو په دستارونو باندې نه غولېږم سوچه پښتون یم د ریا سره مې جوړ نه ده مننه نور په پټکو په دستارونو باندې نه غولېږم سوچه پښتون یم د ریا سره مې جوړه نه ده او راځه افکاره چې دنیا د الفتونو رخ راځه افکاره چې دنیا د الفتونو رخ کړو د نفرتونو انګولا سره مې جوړ خوشحاله راویو اخر کې بیا د خپل طرفه د خپلو ملګرو فیسبوکونو او رفت ته طرفه ستاسو ټولو یو جهان مننه او اباسین پښتو اکیډمي او د دې اکیډمۍ ښاغلي غړي د تل ژوندي او بریالي دي